یو پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام خدای دنیا ته را لېږلی او دا د یو لوی بل پیغمبر هود علیہ السلام د هغه په نوسو کې دی د ده علاقه موجوده عراق چې ورته وایي هغه وخت کې دې ټولو ته به فارس وی دا اوس چې کوم عراق دی دا فارس او د دې مخکنۍ ژبه فارسي وه دا کوفه او بصره اوس خو عرب دي لیکن د دوی خپله زړه ژبه فارسي وه حضرت ابن عباس چې دلته راغی په حیثیت د گورنر نو هغه عربي و او د خلکو ژبه فارسي وه نو ځان له یو ترجمان نیولی و هغه ته به ابو جمره وی نو مخکې د دې خلکو ژبه فارسي وه او دا ایران چې اوس کوم ایران ورته وایي او یا عراق ورته وایي دا ټول فارسیان ژبه فارسي وه دا خو صحابه رالل دې علاقې ته د عراق ته او ډېر زیات په زرګونو صحابه رالل او حضرت علي رضی الله تعالی عنه خپله دارالخلافه دلته راوړه او ډېر لوی تابعین او د علم مرکز شو نو بیا د دې خلکو ژبه د فارسۍ نه عربۍ ته لاړه نو دا یونس علیه السلام هم په دې علاقه کې دې سره خوا کې لکه اوس چې څنګه کوفه یو لوی علاقه ده او بصره یو لوی ښار دی دارنګې یو لوی علاقه وه هغې ته به موسل وی دا موسل ځان یو لوی علاقه وه د یو خاص کلي نوم نو او نه د یو خاص ښار نوم او بیا د دې موسل چې کوم دارالخلافه وه او مضبوط شهر او مضبوط ښار و هغې ته نینوا وی د نینوا د خلکو آبادي څومره وه نو قرآن شریف کې الله فرمایي وارسلناه یا مئة او یزیدون د یو لک د پاسه وه څومره وه د یو لک د پاسه څوک وایي یو لک 10,000 کسانو او څوک وایي یو لک 20,000 کسانو څوک د هغې نه زیات و کم وایي خو امام ترمذي رحمت الله علیه په ترمذي شریف کې لیکلی دی یو روایت یې راوړلی دی چې د دغې خلکو آبادي 1,20,000 دا یونس علیه السلام خدای پاک دغه خلکو ته لیږلی و د دې خلکو دین د شرکو دا مشرکان د بوتانو عبادت پې کو او تاسو ته ما وویل چې دارالخلافه وه نو دارالخلافه داسې وي لکه د افغانستان کابل د پاکستان اسلام آباد او د هندوستان دیلې دا دې کې د بار ملک سفیران هم پاتې کېږي دلته بادشاهان دورې م کوي نو دا د پخوا نه چې دارالخلافه دا قیمتي ځای وي او اعلی ځای دغې دارالخلافې ته چې 1,20,000 کم و بیش خلک و هغې ته الله پاک یونس علیه السلام چې دا د هود علیه السلام نوسی و دې له ولېږه چې لاړ شي او دې خلکو ته دین وښایه دین څه د الله وحدانیت د توحید ښکلې عقیده چې دا خلک ما یو ومني او د بوتانو عبادت دوی پرېږدي دا یونس علیہ السلام په کومه زمانه کې دغه علاقه کې تیر شوی دی نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لیکلی دی وایي دا د طوایف الملوکي زمانه وخت نشته چې اوس تفصیل درته وکړم د ټولې دنیا دور هغوی په 3 قسمه تقسیموي نو د دغې د حضور پاک نه مخکې د آدم علیه السلام نه د حضور پاک پورې علاقه زمانه 3 قسمه تقسیموي نو دا میانځ زمانې ته طوایف الملوکي وایي زه به تاسو دومره پوه کړم چې دا د هر قوم خپل یو سردار به او ابه بادشاه لکه مثلا د تورنزو خپل بادشاه او خپل سردار مثلا د جیلو به خپل سردار او خپل بادشاه مثلا د میری بدلته ځان له خپل بادشاه او خپل سردار به دقه رنګې د هر قوم به خپل سردار او ابه یو بادشاه د هغه قوم یو بادشاهانو د علاقې چېته لویه علاقه به وه نو د هغې علاقې لکه نینوا پکې لویه علاقه وه موسل نو د هغې به یو بادشاه نور ځای په ځای به واړه باڼه پخوا زمونږ همداسې وه د سوات ځان له یو بادشاه د دیر ځان له یو بادشاه د چترال ځان له یو بادشاه دا زمونږ په علاقه کې داسې د بلوچستان کې د ځان له مستقل بادشاهانو د یو علاقې باولپور ځان له یو ریاست او یو بادشاه خو د هندوستان خپله غټه بادشاهي هم وه
نو حافظ ابن حجر وی دا اغا طوائف الملوکی چې زی په ځای به د وړو وړو کلو یو بادشاه به او غټ د غټ علاقې به جدا بادشاه وی دا په هغه دور کې یونس علیه السلام تیر شوی دی یعنی د عیسی علیه السلام نه 150 کاله نه والا 372 سال قبل مسیح کې تیر شوی دی دا دغه دور نور پته یقیني نه کیږي خو حافظ ابن حجر لیکلی دی چې د عیسی علیه السلام نه 173 سال نه چې زمانه مخکې والی داغه نه مخکې د عیسی علیه السلام د پیکا کېدو 150 سال پورې دې وخت کې تیر شوی نور عالمان وایي چې نه دا د دې نه مخکې تیر شوی دی وایي ځکه چې نینوا په 699 کې یعنی لسکم 200 د عیسی علیه السلام نه مخکې دا هلاکه شوې ده د علاقه نو چې دا هلاکه شو نو څنګه ورته دی راغی یعنی د عیسی علیه السلام نه لس کاله کم 690 سال مخکې نینوا هلاکه شوې ده نو معلومیږي دا چې د کله راغلی دی په دې علاقه کې دی د عیسی علیه السلام نه 240 کاله مخکې تر دا 280 کاله مخکې په دې زمانه کې قبل مسیح ورته وی دی تیر شوی دی الله پاک یو قوم ته ولېږه د څه دپاره یې ولېږه د رد د شرک دپاره هغې خلکو به د بوتانو عبادت ګورې اکثریت چې څومره پیغمبران الله لیږلي دي د توحید د خپلې عقیدې دپاره یې لیږلي او په دې په زمانه کې مشرکین به تېرېدل او د بوتانو عبادت به کوه لګیا به او د خدای سره به شریکان جوړول زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لومبې راغلی دی چا راغلی دی د مکې خلکو له د دین د دعوت لپاره او د مکې خلکو به د هغه بوتانو عبادت بیت الله نه ګیر چاپېره بوتان په بیت الله کې دننه بوتان نو دی ورغی هغوی له دعوت شروع چې خدای ته وګورئ دا مه کوئ الله یو دی الله شریک نه لري د خپلو لاسونو نه کاڼي تراشئ او سجدې ورته کوئ په خپله خدایان جوړوئ نو چې تا جوړ کړه نو تا له خیر کم ځای در کولی شي هغه له خدا شکل تا جوړ کړه هغه له خدا وجود دا پوزه سترګې تا جوړې کړې او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وایي کوم بت چې د ځان نه مچ نشي شاړلی نو هغه به تا له خیر او شر د کم ځای نه راکړي خو دا خلک ګمراهان دي دا ناپوهه دي نو ولګېد یونس علیه السلام دې قوم ته دعوت او تبلیغ شروع دقه یو تبلیغ و دغه وخت کې مرکزي تبلیغ دقه یو ادا چې الله یو دی ګوره الله شریک نه لري الله په شرک ډېر خفه کېږي د مارونو او د شرک مختلف اقسام دي څوک خدای له زوی ګوري لکه عیسایان هغې وی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او په بعضې کارونو کې شریک څوک عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي او په بعضې کارونو کې خدای سره شریک څوک فرشتې د خدای لونه ګرځوي او څوک شرک فی صفات کوي څوک وایي دوه خدایان دي یو کار یو کوي بل لیکن اکثریت دغه نه دي اکثریت نن سبا شرک فی صفات څه مطلب د الله بعضې خاص صفتونه بندګانو له ساتي لکه زه به تاسو یو مثال درکم بچي ورکول د خدای صفت علاج بنده کولی شي تاله ډاکټر هم دله علاج کوي طبیب هم دله علاج کوي بعضې وخت کې به دم هم در باندې څوک واچوي بعضې وخت دعا هم دله څوک وکړي خو داسې یقیني خبره نه ده دا د اسبابو په تناظر کې دي کله به ډاکټر علاج کوي تاله به خدای زوی درکړي کله به ډاکټر په خپله نه کوي کله به حکیم دله علاج کوي تاله به د هغه په علاج خدای زوی درکړي کله به د هغه په خپله نه کوي کله به ملا صاحب تعالی دعا کوي تعویذ ساخت هم کوي کله به د هغه په خپله نه کېږي یعنی دا صرف اسباب دي باقي په د اسبابو نتیجه خدای مرتب کوي زوی خدای ورکوي بل څوک نه نو که ته وایې ما له خدای پلانکي نه زوی غواړم نو دا ګناه ده شرکي عقیده ده د بیمارۍ نه جوړول دا د الله په لاس کې دي ډاکټر به د علاج کوي خو جوړول یې ډاکټر نشي کولی دا اسباب دي په دې جوړوالي کې شفا به الله چي یعنی ډاکټر چې ناجوړه شي ولې ډاکټر مري خو بیمار شو مړ شو که نه نو چې بیمار شو د خپل ځان علاج نشي کولی او پر دې کولی شي لقمان حکیم ته وګوره څومره لوی حکمت خدای ورکړی لیکن د مرګ نه بچ نه شو یو ډاکټر ماته وښایه یو حکیم ماته وښایه یو طبیب چې دې د ځان علاج وکړي او ځان نه بیماري ختمه کړي او دې جوړ پاتې شي سوال نه پیدا کړي اله سړی مري چې په دې بیماري راشي
یا وړه بیماری یا غټه یا ناګهاني یا پرتا لیکن خامخا نو دا ډاکټر علاج کوي باس دا د وس دی د له خدای په لاسو کې او په دماغو کې طاقت ورکړي د مریض مرض معلوم کی او د دارو خاصیت تعالی درکې خو په دې علاج شفا دا د کار نه دا بیا د الله کار نو کته وې ز پلان کی سړی جوړ کړو نو دام شرکی عقیده نه وې پلان کی را له علاج وکړو پلان کی دم را باندې واچو دانه چې پلان کې بتا جوړون کې صرف رب العالمین دی بل څوک نه نو دغه خلقو دا شرکیات کول یونس علیہ السلام راغ نصیحت وته شروع هغه نه من عقیده پر خودل ګران کار دي حتی کې سزاګانې ولا ور تکلیفات ولا ور خو مضبوط تکلیفات خو مضبوط سزاګانې تر دې حد پورې چې بعض علماو په واقعاتو کې لیکلي دي چې په جیل کې واچو داسې سخت جیل کې چې تنگ کوټلی چې هغه کې سړی نه ودرېدي شي نه پکې سملاستی دي شي اوس هم په بعض جیلونو کې داسې کوټې شته هغه جیل کې واچو تور تیاره نه خوراک او نه اوبه تکه توره تیاره تر دې حده پورې چې یو ځل د جیل چې کم داروغه دی هغه ورننوت چې د دې ګورم چې دی په کم حالت کې دی دی خو ما په داسې جیل کې بند کړی دی د جیل په داسې کوټه کې مې بند کړی دی کال کوټلی چې ورته وایي چې په هغې کې نه رڼا شته نه خوراک شته نه اوبه شته ګورم چې د ده به څه حالت چې هغه سینګ ورغی او دروازه یې کوله وکړه بار تیاره او دننه رڼا بره نه وغې ښه مزېدار لاټې نه وې ځان دی او ښه مزېداره رڼا جام کې وته خشته اوبه پرتې دي میوه وته پرته ده هغه حیران شو دا رڼا ده څه ده په دې توره تیاره کې بار تیاره ده او دننه رڼا ده او د اوبه ده کمې او دا خوراک ده کمې وایي هغه ذات چې کم ذات زما خالق او مالک دی کم ذات چې د تیارې او د رڼا مالک واقعي حقیقت دا دی چې د تیارې او د رڼا مالک الله دی دا څومره رڼاګانې چې تاسو وینئ په دنیا کې که د اوبو نه بجلي جوړېږي نو به خدای پیدا کړي او که دا شمسي دي د شیشو نه بجلي پیدا کېږي نو دا د نور نه او نور الله پیدا کړي او که ایټمي بجلیګر دی نو دا چې څومره د ایټم ذرات دي دا ټول د نور نه حاصل شوي بند کا اوبه او نور بند کا چې نه راځي د بجلي څوک پیدا کړي د دې بنیاد الله پیدا کړی وجعلنا من الماء كل شيء حي الله وی د اوبو نه ما هر چا له حیات ورکړی دی جون مې د اوبو نه ورکړی دی اوبه خدای پیدا کړی د هغې نه به بجلي جوړه شي نور او سپومې خدای پیدا کړی دی هغې نه به بجلي جوړه شي په قبر کې خو تا سره د دنیا بجلي بني دغه دی کې چې تا له رڼا درکوي او الله به درله او که په قبر کې تا ته توره تیاره ده او لړمانان او تا باندې ماران انختی دي او نکیر او منکر دي او تا ته عذابونه ملاویږي دغه وخت به یو خدای پاک تا سره وي هلته که رڼا غواړې د الله نه به غواړې بندی نشي درکړی ماله هغه ذات دا رڼا راکړه چې کوم الله د دې رڼا خالق دا اوبه ماله هغه ذات راکړي چې کوم د دې اوبو خالق دی او دا خوراک ماله په دې جیل کې په دې کوټه کې په دې تنګ غار کې په دې کوټګۍ کې هغه چا راکړی دی په دې غار نما کوټګۍ کې چې کوم د رزق مالک اخو الله کولی شي سم نشته بیبي مریم چې کله حضرت زکریا علیه السلام کوټګۍ کې په جومات کې بند کړی و قرآن نه وایي كلما دخلها عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا چې کله به زکریا علیه السلام ورننوت روزي به پرته وه او علماو لیکلي دي چې د اوړي روزي په جمع کې او د جمع په اوړي کې زکریا علیه السلام پیغمبر ورته وایي مریم انا لک هذا دا د کمې تا پسې خو ما جلنده والې چابي خو ما سره دا خو اوړي دی په اوړي کې خو د جمع میونی دا خو جمع دی په جمع کې خو د اوړي میونی دا د کم ځای نه دي د هغې ماشوم عقیدې ته ګوره وړه وه کوچنی ماشومه قالت هو من عند الله دا د الله د طرف ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې وغواړي چاله چې غواړي بې حسابه روزي ورکوي روزي په عقل نه ده كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا أقل من سړی بی روزی به مخکې دی به پسې اوږې بی سوالونه به کوي
خو خيار بي او جاهل سړی بي رزق به تتاوي ګراتاوي دا د خدای په لاس کې ده روزی په عقل نه ده عقل به استعماله خو په عقل نه ده عقل من سړی بي روزه پسې به منډي وي نه عقل سړی بي بے وقوف سړی بي خدای به ما ډېر مار ورکړي بهر کې خبره ده سي د مارونو او تسوي وې دا الله را کړی هغه سړی پوه شو هغه داروغه ستا خدای څوک دی الله ذات شریک نه لري نو روایتو کې راځي چې هغه سړی په دغه سات په یونس علیه السلام ایمان راوړو خو غږ یې نشو کولی دا یاره دا خو ټیک وایي واقعي دا بوتان خو موږ په خپلو لاسونو جوړ کړي دي مجدار نه څوک نشي شړلی ابه ماله څه خیر راکړي مخلوق خو ټول که انبیا دي پیغمبران که اولیاء که علما چې هر څومره دي ټول الله ته محتاج دي نو چې څوک الله ته په خپله محتاجی نو تاله به څه درکړي د اسبابو په نظر کې به خیر درکوي علما هم دې له پیدا دي چې تا ته نیغه لار وښیي خو تا جنت ته نشي رسولی ابه ته خپل انک لا تهدي من احببته جنت ته دې نشي رسولی یرات الطریق زمونږ طالبانو لار به درته ښیي نیکان خلق دی صالحین اولیاء ذکر بدر کی اغیبه لگئی ستا تسکیه دا باطن دا پارا محنت بکی خو محنت بدر باندې کی لار بدا تخی نور جنت تا دی نشی رسول بتخپل اخواری کے بل محنت بکی یونس علیہ السلام لگیا دی اغی قطعا نمن او بے واہ غریب او بے واہ اب بیام لگیا ہو تکلیف پہ والا ورکا اب ابھیام لگیو پا پیغمبرانو بلا تکلیفات رازی رسول اللہ مبارک فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء پا دنیا کے دا ٹولونا زیاد تکلیف مصیبت دا پا پیغمبر رازی ثم الامثل فالامثل بیا جو سمر پیغمبر تا نزدی دا بناوے کہ دا دمر تکلیف پا دی مولا صاحب والے راغے پا پیغمبر پا ایوب علیہ السلام پا یونس علیہ السلام راغے رسول اللہ مبارک دا طائف سفر ہو گورا سارا جسم لہو لہاں ہو چکا تھا ٹول وجود نبی نے روانے غاخ مبارکو گورپا احد کے شہید شوے بیماری راشی تکلیف راشی پا نیک سڑی پا عالم دا بنے وجہ دا خدای قہر و غضب دے دا ازمائش دے پا دنیا کے درجو چاہتے اللہ مرتبو چاہتے گناہ را جائی او تالا تسلی در کئی اللہ پاک کہ اے بندہ دا پیغمبر دے پا دا تکلیف تیرے گی پتا بم تیرے گی دانیک سڑے دی بیمار دے تابان دی دمونا چاہی پخپلا نا جوڑا دے پروانشتا دا ازمائش دے دنیا تکلیفات دی دا برازی طالب سوال کئی چا خدای دل بچی ورکے پخپلا بے بچی نہیں پاغا ازمائش دے نبی طالب دعا کی طالب پہ خدای در کے سخت ازمائش پا پیغمبر لیکن دا اللہ احکامات لگیا دی چلی خلقو بکنزل ورطا کول کوا خلقو بس پکے وے وائے خلقو براگیر کا بادشاہ گوندے اوبا وہو جیل کے بواچو بیا براویستو بیا وطن نبو شڑو اگوی اسم نا بز اللہ احکامات دی زبتا سو ترسو دا خود شان دے لوی دشمن دا داعی کے سوک دا دعوت دا اللہ چلے دا غرد دشمن شیطان دے بس او شیطان دا اغی خلقو پاک وگونو کے باتیں اچھئی چے کم دا شیطان مر گرے اسم علماء پس خلق لگیا دے سون اس پکے ہوئی نیکانو پس خلق لگیا دی سمرس پکے ہوئی کہ سوک دا اللہ دعوت چلے اغی پس لگیا دی سمرس پکے ہوئی دا شیطان پا غوگونو کے ناستے او پاکی نخیر او باسی دکی دا چل دیو دکی دا چل دیو دکی دا چل دیو دکی دا چل دیو دا زویو دا دب داو داو اگر نکی دا خبری بتا تا جوڑے شیطان لگیا دی کہ دا دین دا خبر تواو نرے شیطان لگیا دی کہ دا دین پا خبرو کی تا تا رکاوٹ پیدا کی نو تا تا با خپل 50 سوڑی نخی او دا غاغا معمولی دو غنده یا درې غوندې وړې غوندې غلطۍ به درته ښیي او تا به په هغه دغه کوي بې اعتماده کوي دا قانون دی فطري قانون روان دی یونس علیه السلام پسې شو هر قسمه تکلیفونه او کنزل او ملنډې او ټوقې او مسخرې او جیلونه اخره کې چې یونس علیه السلام تنګ شو الله څه حکم ما خو ډېر لوی دعوت وچله ما خود غټ دعوت چلا والله
که یو کس نیم زما مرګریم دی نو خدای مال خواله نشي راتلی یریږي که یو کس نیم ایمانم په ما راوړی دی الله نو خپلو کوټونو کې غارونو کې پراته دي ماته نږدې کېدی نشي که یو کس نیم تا یو مني بیا مله نه راځي یریږي الله څه وکړو پیغمبر الله ته رجوع کړله الله وی باس تو زوس د دوی د عذاب وخراک ما ستا په ژبه دوی ته ښه نصیحت وکړ تا معجزات هر څه ورته وښودل سمیږي نه اوس نو چې نه سمیږي عذاب را روان دی نو په پلان کې ورځ باندې به عذاب راشي نو نښه به دی چې درې ورځې مخونه به زیړي بیا به درې ورځې مخونه تک سره شي بیا به درې ورځې مخونه تک تور شي او په لسمه ورځ به په دوی عذاب راشي ته دې بس زباس خبره خلاصه کوم اندام چې هغه کینسر ووایي نو بیا ډاکټر وی پرې کوه هغه قیمتي اندام بیا ډاکټر ته وی پرې کوه قیمتي اندام چې تر وخت صابون پې مګې قیمتي اندام چې په جمع کې ته ته جرابت آوې قیمتي اندام چې په وړي کې ته هغه ایسی وته پکې وته نیسې قیمتي اندام بیا پرې کې به قیمتي لاس به بیا پرې کې قیمتي ګوتې چې تا به ښکلولې هغه بیا پرې کې نو چې کم قوم کافران شي او علاج یې نه کېږي علاج هغه اندام پرې کوي چې علاج یې نه کېږي نو یونس علیہ السلام یې راولېږه هغه غریب بلا علاج وکړه خو دا بې علاج او علاج نه کېده نو بیا د دې علاج څه شی دی پرې کول ختمول یونس علیہ السلام ته ووایي لا چې لار د شپې نه په دوی باندې اوریځې راغلې یو طرف نو د بل طرف او چې اوریځې راغلې هغه داسې اوریځې نه وې چې دا د یخ باد اوریځې وي لوګي و پکې چې کوم هوښیارانو ویو او یا پکې بعضې داسې وو چې هغه مسلمانانو خو پټ هغې ویې لکه داسې وکې وګورئ یونس علیه السلام شته او که نشته که هغه وي خو دا د خدای عذاب نه دی بده د دنیا حالات دي باد او سیلی او طوفان ځي راځي او که هغه د وطن نه اوتې وي نو بیا ګورئ د خدای هغه عذاب چې معلومات یې واغېښتلي یونس نشته وتې بس چې دی اووته چې پیغمبر یو ځای موجود عذاب نه راځي رسول الله مبارک تم الله قرآن شریف کې ویلي فرمایلی وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم چې دې اهل مکه کې ته عذاب نه راولم خو چې ته مې ته ویسې بیا به ګور تماشا کوه وګوره یونس وی کته نشته بس معلومیږي دا چې دا خدای عذاب شروع شي او بیا څو درې ورځې هم اقصې مخونه تک زیړ شو او دا چې کومې اوریځې وې دا د تو اوریځې وې لوګي و پکې درې ورځې مخونه سره او پوه شو اوس به څه کوو چې کوم مسلمانانو پکې چې کوم هوښیارانو پکې هغې وې داسې کوو یونس پسې منډې ووالې خدای پیدا نه کړه علیه السلام څه به کوو وې داسې کوو د یونس الله ته چغې وه مونږ ته حضرت یونس دا ویلي و چې الله ته چغې ووایه مونږ ته یې ویلي یو الله دی مونږ ته یې ویلي چې هغه نه غوښتنه وکړئ مونږ ته یې ویلي د ګناه معافي وغواړئ هله شابې راځئ چې هغه څه ویلي مونږ ته په دا دومره کلونو کې راځئ په هغې عمل خلق راغون شو سره د بادشاہ بار ووتل میدان ته او داسې ووتل چې ځان سره څاروي مو ویستل او څاروي یې د بچو نه جدا کړل بچي یې د میندو نه جدا کړل او ښځې مو ویستې او ښځو ته یې ویې دا واړه ځان نه جدا کړې یو چغې جوړې شوې الله ته داسې شور جوړ شو چې غوا او میخو ګډو چیلو بچو پسې چغې والې بچو هغې پسې چغې والې او چې دوی سره کم هلکان جینکۍ ماشومانو هغې خپلو میندو پسې چغې والې او د خلقو الله ته چغې جوړې او سیوې الله ته دا چغې الله ته وواله چې یا الله دا چغې وواله یا الله استغفر الله من ګناهونو بخښنه غواړم او یو بل ته ووې چې که زمونږ په یو بل حقونه معاف کړې شابه یو بل وبخئ که یو بل څه نه زیاتي کړي نو هغه زیاتي یو بل نه معافي وغواړئ
او خدای ته څه چغې ووالې. حافظ ابن حجر طبرانی کې یو حدیث ته معجم کبیر د طبرانی الله ته چغې وی یا حی حین لا حی، اغه ذاته چې ته هغه وخت بم جمدې چې بل جمدې بني، ته به هغه وخت هم جمدې چې بل جمدې به نه. اسرافیل علیه السلام چې شپېلې ویرسه ختم. ویا حی اے جمدی ذاتا یحیی الموتا، مړي به ته جمدي کې جون ستا په لاس کې دی. ویا حی لا اله الا انت، اے جمدی ذاتا ستانه بغیر بل رب نشتا. او فضیل ابن عیاض دا ګور لوی محدث دی، صوفیم دی، لوی محدث دی، هغه نه منقوله ده چې سبب اللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت، خدای زمون ګناهونه ډېر لوی دي، خدای ډېر زیات دي، لوی دي او ډېرم دي. وانت اعظم واجل، استانه لوی نه دی الله، ته ډېر لوی په ذات کې ډېر لوی، په صفاتو کې لوی. فافعل بنا ما انت اهله، خدای چې ته د کوم شي اهل هغه کار را سره وکړه، ته د بخنه اهل. ولا تفعل بنا ما نحن اهله، خدای چې موږ د کومې ګناه اهل یو پاغي مونږ حساب. نو بابا جیو مولانا شهزاده صاحب رحمت الله هغه به پېشمنی خدای ته جړل، نو هغه به یو شعر د طالبانو ته اکثر دا شعر خیمه جړل با پېشمنی، او الله ته به سوي تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما. یا الله ما ته خپل ګناه ډېره غټه ښکاري، چې ما خپل ګناه ته وکتل ډېره غټه ده، ډېره لویه ګناه ده، خو چې ستا عفو سره مې مخامخ کړه، نو الله ستا عفو زما د ګناه نه ډېره ده بیا. نو دې سوی فضیل ابن عیاض الله ما سره زما د ذات معامله مکوه، زه خو ګناهګار یم، زما د ذات معامله خو چې کې ما به په ګناه رانیسې، چې زه د کومې ګناه اهل یم او د کوم سزا اهل یم، الله هغې ته مه ګوره، ته ځان ته وګوره، د هغې مناسب کار وکړه، ته رحمان او رحیم او غفور او کریم یې خدایه. تعالی هغه وخت ژوند دی چې چله نشته، خدایه ته ژوند ورکې پروردګاره. دا چغې دا یونس علیه السلام هم دا آوازونه کړي بیا وروسته، او دا چغې خدای ته ووایه. نو رسول الله مبارک فرمایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سبقت حدیث قدسی دی، سبقت رحمتی غضبی، چې وی د ما د غصې او د رحم معامله راشي، نو بیا د ما رحم غالب دی. دغه وخت د خدای غضب هم راغی په دې خلکو، عذاب شروع شو، لیکن جدي خدای ته چغې جوړې کړې او دی وی چې خدای مونږ ګناهګار یو. دا به وایې ښه کبر به نه کوې چې ما څه ګناه کړې ده خدای، زه دې ولې رانیولې؟ نه 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 نه، الله زه ګناهګار یم خدای. دا چغه به وایي الله ته، الله زه ګناهګار یم خدای، ته انصاف کې خدایه، ته ظلم نه کې، تا په ما د دنیا احسانات کړي دي ربا، لیکن ما د هغې شکر یې نه ده ادا کړی. الله زه ډېر ګناهګار یم خدایه، عاجزي وکړه الله ته، زه ډېر ګناهګار یم خدایه، تا په ما ډېر احسانات کړي دي، ما ستا د احسان شکر خدای نه دی ادا کړی. خدای هغه وخت به ته جمدې چې دا ټول به مړه وی، هغه وخت به ستا رڼا یي په قبر کې چې ما سره به د دنیا رڼا الله نه یي. ته وا پروردګار ته چغه راغلی عذاب دنه خدای ختمي. قرآن شریف کې الله فرمایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. دا سه کلی چې عذاب راغلی دی او هغې ایمان راوړو، عذاب ته نه دی ټال شوی، نه دی لر شوی. کنې د موسی علیه السلام دشمن فرعون خو چغې ووالې آمنتو برب موسی و هارون، ته چغه والې خو داسې نه لکه دا چې ده. د عذاب وخت کې خو هر سړی چې عذاب وي نو چغې وباسي، خو داسې نه لکه دوی چې ویستله، دوی چغې ښځې هم وایي، ماشومان هم وایي، سړي هم وایي او واړه هم وایي، څاروي هم چغې وایي او بچي هم چغې وایي، او یو بل نه معافی هم غوښتې که یو بل سره ظلم زیاتې کړی، 1,00,000 څه د پاسه معافی هم الله نه غواړي، او خدای ته چغې زاري استغفار هم وایي، او الله معاف هم که خدایه، بس تا نه بله سره نشته. آی های
دو سیزونه دي دا عذاب د پاره، دو تنبیه دي، دو تنبیه. یو د دواړو جهانو مبارک سردار چې په دنیا کې موجود دی. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. دویمه تنبه استغفار دی، د خدای نه بخښنه. نن امت په لوی جنجال کې ګیر دی، انفرادي ګناهونو کې مونږ ټول ګیر یو، مالی ګناهونو کې مونږ ټول ګیر پراته یو، اخلاقی ګناهونو کې مونږ ټول ګیر پراته یو، بد اخلاقی ډېره ده. د کشر مشر لحاظ کې مونږ ټول تباه یو، د مشر لحاظ نشته. د ګاونډي یو بل سره بد سلوکي عامه ده، حرام خوري عامه ده، سود خوري عامه ده، یو بل پسې کنځل او سپکې عامې دي، د یو بل په بدو خوشحالېدل نن عام دي. نن مسلمان د مسلمان وینو ته تږی ناست دی، نن مسلمان د مسلمان مال ته تږی ناست دی، نن مسلمان د مسلمان مال ته عزت ته تږی ناست دی. نن د کافر ضرورت ختم دی، د هغه د راتلو هېڅ حاجت نشته. مسلمان په خپله مسلمان وي، نن کافر ته تماشې ته ناست. نن مسلمان په خپله لګیا د مسلمان مال وهي، کافر تماشې ته ناست. کافر به نه راځي چې ستا مال به وړي او غنیمت پیدا لګرځي. نه 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 نه، نن مسلمان په خپل لګیا د مسلمان مال وای، په مختلفو طریقو سره لګیا دی مسلمان. بار ملکونو کې ناست دی او ما واورېدل چې څه فیک اکاونټونه جوړ کړي دي او خلک لګیا دی او ډالر جمع کوي ورسره او تعالی پیسې درکو. د دنیا مال د پاک د خلق خو بالښتونو ته خلکو ډډې والي دي چې یاره داسې پیسه به څنګه پیدا شي چې زه کور کې ناست یم، بالښت ته مې ډډه والي او دا ډالر یې را روانې. ولې مخکې تاسو ونه لیده مضاربت هغه کاته پیسې به خلکو اخېستلې او په مضاربت ورکړ، دس چې ټولې پیسې لاړې. کنګال شوی کنګال. دقسې اوس مې واورېدل چې بار دنیا کې خلک ناست دي او اکاونټونه پردي کولو کړي دي او تا ته وایي دومره ډالر جمع که تاله به دروازې دروازې دومره راځي. او که بل ملګری دې پیدا کو او ستا په واسطه هغه اکاونټ کولو کو، نو هغه به هم راځي او هغې په هغې کې به تاله هم کمیشن راځي. په لکونو نه په کروړونو ډالرې د ملک نه بار روانې دي. ملک به هم کنګال شي او ستا جیب به هم کنګال شي. حکومت کی نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں چاہے پہ کنٹرول لاؤ، کنٹرول والا نشتا. ملک غریب شو تباہ شو تباہ کی بنا بار ملک تستا پیسہ روانہ دا داغوی اکاؤنٹ تا روانہ دا ڈالری روانی دی ہر سڑی دان لے اکاؤنٹ کو لاوی او ازدکانا مالا بدروازی دومرا ڈالری رازی او تا تا ویشاب اکاؤنٹ کو لاو که جتا کو لاو که نو پاگئی کم داغا کمیشن اگا چه بل کو لاو که اغلم کمیشن اگا چه بل کو لاو که اغنا کمیشن گورا یو لشل وزی پس بل پسی ارس بلاک کی ختم بشی او کنگال ببیانا دا کافر نه دا مسلمان، دا مسلمان مالتنا فرضی پراپرٹی با کولو کی فرضی اس بمنی پا میدان خلق خورورا پیسہ خلقو سرشتا دا نا چی نشتا کنوی دی خلقو سر پیسہ نو بیا نو لپلاتون والم نگرن دست چی اغا با غلطو کی دارتی بیا کاغذو نگردوا حلکا ولی ظلم کوئے او زق دی مسلمان تا من چی مسلمانا اوڑا قنوزان لگٹاو کا محنتو قنوزان لگٹاو کا در سر ډیره دا چلے نه درځي غریبانو فقیرانو لمسکینانو لور کا نو د خدای ظالمه په کروڑپتیو په ایرپتیو خلق لور کې جمعات جوړ کا دا د خدای غضب او د خدای قهرونه را روان دي پتا دا را روان دي سه مسلمان وجنی وملی دل بل ور ماشومان او مخله بچی خزه ار تباہ برباد دا روان دي دا قصه دا بندیدو ولا نه ده کل یو دی کل بل دی کل بل دی کل بل دی ورشه افغانستان وګوره ورشه پاکستان وګوره ورشه کشمیر وګوره ورشه یمن وګوره ورشه عراق وګوره ورشه شام وګوره ورشه د دنیا د مسلمانانو ملکونه موږ د دې د خندا شو د دې خندا چې نن زما قرآن پورې خنداګانې ټوکې کوي
د مسلمان نن بے خوند او بے غیرت بل پاتې شو. مونږ د دې خندا شو نن مونږ پورې کافر خان دی او بل سره چې نن د دې د پیغمبر پورې مونږ استهزاء ټوکې وکړې او د پیغمبر حاکم جوړې کړ. نن بوله قرآن را واغېستو ولا پاڼې پاڼې په ځمکه وغورځو او خپې مو پې د پاسه کېښودې. نن مونږ د دې خندا شو. هاي روزانه مړی دي مرګونه دي، روزانه ډاکې غلاګانې دي. نن بل فساد او فتنه د جمعتونو نه بیټرانې خلک پټوي او خرڅوي. اوس به زه د خدای د کور څوکۍ کومه، اوس به زه د الله د مال، د جومات شیخ خو د الله دی، زه به د الله د مال حفاظت به کوم. اوس به زه د جومات د بیټرۍ څوکۍ کوم. ولې د هندوستان نه د سړی هندو راځي د هغه کوي، د فرانس نه عیسائی راځي هغه کوي، د روس نه روسي نه د هندوستان د سړی هندو دا نه کوي. دا د روس او د جاپان او د امریکې کافر نه کوي، دا زما مسلمان رور کوي. پیسې نشته ورته وګټه نرشه مړه نرشه وګټه مزدوري وکړه، نرشه وګټه ګوډو کچاري وکړه، نرشه ټماټر خرڅ که په دې لارو کې ستا نه ښه ځوانان لګیا دي په ګاډو ټماټر خرڅوي. نو ته جومات د خدای په کور ورځې او د هغې نه بیټرۍ پټوي. ژوند د ټول عمر دی، خدای له به نه ورځي، قبر له به نه ورځي، قیامت له به نه ورځي، اخرت له به نه ورځي. د څومره جوماتونو نه بیټرۍ پټې شوې. هلکه دروغ یم که رښتیا راته ویل. نن دا شروع چې یو جومات هم پاتې نه بیټرۍ پټېږي، شیشې پټېږي خو شیشې اوچتې دی هغې له ګوتې نه ورځي، پکې پټېږي د جو دم رسېدلې ده خبره چې مسلمان دا به مسلمان خو نه دی مړه ده، دا مسلمان نه دی چې ځان ته قرآن شریفونه کیدي او په هغې خو جو پکې راکوځي. دا مسلمان دی، دا کافر دی، مرتد دی، واجب القتل. دا بیټرۍ چې خرڅ کړي اسې تاسو نه تپوس کومه، تاسو خو الحمدلله هوښیار او پوه خلک یې چې دا بیټرۍ د یو سیو په چی خرڅوي، هغه اخیستونکي ته پته لګي چې د غلا ده او که نه ده. وایه شاباس، هغه ته دا سړی معلوم دی چې دا غل ماله روزانه راوړي، هغه ته دا پته ده چې دا د غلا ده. نو تی ولې ته هم غلاګل شوې، تا ته خو پته نو چې دا خو د ما کاروبار دی، زنا چلوه کاروبار دی، سود کوه کاروبار دی، دمې چلوه کاروبار دی. کاروبار دی ته وایي د خدای کور مونږ معاف نه که. یاد وساتئ مسلمانان، د خدای غضب در باندې روان دی، داسې پټه نه ده خبره پاتې. وګورئ پخوا د کینسر مرض څومره دی، کورونا خو در باندې راغله که نه، څونه یې در نه ووایه، څونه یې مونږ نه ووایه، څونه یې په کور کېنولو، څونه یې بیت الله در باندې بند کړ. د هغې نه مخکې زلزلې در باندې رانغلې، د هغې نه مخکې سیلابونه رانغلل. دا د خدای عذابونه، د خدای قهرونه دا را روان دي، دا پاتې نه دي. ته مه وایه چې ما د خدای د کور نه بیټري پټه کړه، دلته به جومات ته سړی راشي موټرسایکل به دې پټ کړي، دلته به د خدای په کور کې سپلی دلته एकदम ماشاءالله هندو مسلمان شو نو جومات ته مانځله به وته، نو چې ته نو هغه سپلی هغه مسلمان وته سپلی اوچتې کا، وی ولې د خدای کور ته ننوځم که نه، وی دا به بر دننه ږدو، وی دننه ولې ږدو، دلته څه چل دی، وی دا پټی خلکه، وی څوک یې پټی، ټول مسلمانان یې، وی مسلمانان واپس یې سپلی ترخ کیو نه یو، زه هغه دین کې نه داخلېږم چې زه به د خدای کور ته ځم او زه به سپلی ترخ کې نیسم. ولې مسلمان به مانه غلا کوي، زه همغه هندو ښیم چې غلا خو نه کوم، د خپل عبادت خانې نه کوي. زما دغه حال، هندو د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي، سیک د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي، انګریز د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي، او بغیرته مسلمان ته د خپل عبادت خانې نه غلا کوي.
ته د هغه چا نه غلا کې چې هغه الله ته ودرېده وی الله اکبر د هغه مخ خدای ته دی او څپلی شاته پرتې دی او ته د هغه نه غلا کې ته شرمېږې نه تا لا یا نه راځي ته یریږې نه چې خدای به مې راونیسي ته یریږې نه چې دا پیسې به رانه خدای په بله وباسي ته یریږې نه چې کینسر په مره به دې ور وغورځوي ښځه بچې به دې ور وغورځوي په دشمنۍ به دې اخته کړي په غم به دې اخته کړي ولې نه یریږې د خدای ته ډېر کبرجن یې بهر کې زما روح هغې قوم چاته چغه واله الله ته یو بل نه معافي چغې سورې الله پاک سوی فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس یو کلی چغې نه دی والی ما سوا د یونس ته قوم نه هغوی الله ته چغې والې نو الله سوی قرآن شریف کې الله فرمایي لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين مونږ ته هغه عذاب لرې کړه رسوایي وسخته او ټیم هم وله عذاب تل شو ختم اوریاس لاړه لوګي لاړه ټول قوم راغی مسلمانان شو بس مکمل مسلمانان بوتان یې ونیول ماتې کړل ختم علی شابه بل پیغمبر یونس پسې ګرځي یونس علیہ السلام را پیدا کړ بهر کې دا باقی واقع برته ان شاء الله العزیز پراتلون کی جمعه کې وې صرف یو خبره بس تاسو مخ کې کېده او دا د دې واقع د دې پورې چې څه مسلې دي ادا چې خدای اسې سوکني سینا خدای وتعالى ول پیغمبر دی که پیغمبر نه د پیغمبر نه پس علما او نیکان او صالحان داعیین دره لګي چې خلکو ته دین او خیر دا خدای خپل حجت پوره کوي او دا غي نه پس خدای نیول کوي او په نیکانو ازمایښونه راځي لکه په یونس علیه السلام چې راغله او بیا ته د خدای عذاب لرکول غواړې استغفار به وایې خدای ته به ژړا بس او بل دا چې نیکانو پورې ټوکې مه کوې عالمانو پورې خندا مه کوې علماء پورې سپکې مه وایې قسم په خدای چې دا ستاسو خیر خواهان دي تا د دوزخ نه بچ کول غواړي تا ته د خدای لار ښایي تا ته د خدای دین ښایي تا د جنت لاره ښایي تک ظلم مه کوئ پیغمبرانو سره دا شوي دي عذاب به مو وایي تباه به شی بیا که کړي مې استغفار ووایه معافي وغواړئ بخښنه وغواړئ د خدای نه وجاړئ الله ته خدای ته زاري وکړئ د تهجد وخت کې پېشمني خدای په ژړا ډېر خوشحالېږي خدای ته وجاړئ زاري وکړئ فریاد او استغفار ووایئ نو استغفار چې ووایئ راغلی عذاب پې خدای ختموي نورې واقع به راته انشاءالله آینده جمعه بیان د حضرت یونس علیه السلام متعلق دو څلور خبرې مې تېره جمعه کې درته ذکر کړی ما وی قوم الله ته ووته او الله ته چغې والې نو الله پاک د قوم توبه قبوله کړه راغلی عذاب د قوم نه الله لر کړ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس الله قرآن شریف کے فرمائی چې په کم کلی دا الله عذاب راغلی دی ما دا اغا کلی نا عذاب بیا نه دی واپس کړي په عادیانو عذاب راغی تباه مې کړل په سمودیانو عذاب راغی تباه شو د لوط علیہ السلام په قوم عذاب راغی تباه شو فرعون او داغه په لښکر عذاب راغی ډېرې چغې والې خو چغو کارو نه که تباه مې کړل صالح علیہ السلام په قوم عذاب راغی ډېرې چغې والې خو زما پې رحم را نغی رحم مې پې ونه که او تباه مې کړل صرف د یونس علیہ السلام قوم چې ما ته چغې والې او توبه ویستله ایمان یې راوړه نو ما معاف کړل ما درته تېره جمعه ویلي وو دې نه دا معلومیږي دا الله عذاب اسې نه راځي مونږ الله خفه کړو نو الله غصه شي دا الله رحم په خپله غصه غالب دی کم ځای چې د غصې او د رحم مسله راشي
الله بیا غصه نه کوي، الله رحم کوي. ومونږ الله ډېر خفه کو، دا الله فرشتې خفه کو، دا الله کائنات خفه کو، دا کائنات خیرې کوي بیا مونږ ته. دا ځمکه مونږ ته خیرې کوي چې ظالمه په ما ولې ګناه کوي. دا اونې بوټي مونږ ته خیرې کوي چې ظالمه زما لاندې ولې خدای خفه کوي. او دا بوټي دا ټولو باندې چې دا عذاب راځي زمونږ د وجې راځي، دوی جاړي خدای ته. نو یو کلی چې عذاب راشي، یو قوم عذاب راشي، پکار دی چې دی الله ته رجوع کی او دی استغفار وایي. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. الله وی چې څوک استغفار کوي او ما نه بخنه غواړي او معافي غواړي دا نه تباه کو. مونږ استغفار نشو ویل، مونږ د خولې نه دا نشو ویستی چې یا الله ما معاف کا. ګناه کو معافي نه غواړو، زیاتی کو په مخلوق معافي نه غواړو. استغفار نه وایو، د بخنې سوال مونږ د الله په دربار کې نه کوو، دا خو مونږ سرکشه شو کنه. دا قوم نے اللہ عذاب ختم کو. او یونس علیہ السلام خود قوم نہ ہوتے ہو، اللہ و طویلیو کہ دریر وزے بے مخونا سرشی بیا دریر وزے با ددی مخونا بلاول دریر وزے زیڑی بیا با سرشی و بیا با تورشی او پل سمرز با عذاب رزی. لس روز تیرے شوے دا عذاب آثاری انلی دل. یو شپون کے وہ گڑ چیلے و سرمے را روانو یونس علیہ السلام سے تپوسو کو دا کم دینا را لی وی دا نینوانا آئی. وی دا نینوا خلق سنگا دے وی خوشالا یا لکتا تے کل را لی دا جی پرون روتا یا بلود روتا. نو آغیر وز باندی سو تکلیف و اسم کلی خوشالا آباد خلق خوشالا سناشنا سقصہ پیسا اسم نشتا. حضرت یونس علیہ السلام دل تا پریشان شو چی یا خدایا تا خما سر وعدہ کڑے وا چی عذاب بشورو کی گی او پلسم روز با عذاب را دی لس دولس دیار لسور لسور دی خود تیرے شوے اس عذاب را نگی. نما عذاب اولی دا او دا خلق چی پا دیلار را روان دی دا نینوانا طول خلق کوئی چی عذاب نشتا. خلق سر کے دی خلق خوشحال دی او عذاب نشتا. بدے دے کر دل اخوے دا دا قوم یو قانون بیو. دا قانون ایسو ادا چی چابا دروغ وی دا غبا سزای موت. چابا ہم چی دروغ وی بس پانسکاو بے داوی دا بعد قوم قانون. لکننم دا چین زمان ستاسو پا گون کے چین یو ملک تے تاسو تا پتا دا دا غی قانون دا دے جسو کرپشنو کے کرپشن دا لسو روپو دے ولینی سزای موت. کہ بادشاہ کرپشنو کا خزانے تے نقصان رسو دا لسو روپو سر بے قلمی. کہ گورنر رسو کہ لیڈر رسو کہ بلچا کہ خانو کہ غریب نو سر با قلمی. بس دا دا غوی خپل قانون دے. دا ملک خزانے تا با دا خپل جیب دا پا نظر گوری لکا سنگ خپل جیب دا پیسو حفاظت کے دارنگی دا ملک دا خزانے حفاظت پم کے نو ورشو گوری سمر ترقی ہو. سوک خودی دا حکومت 60 روپے ہوئی، سوک خودی دا حکومت 10 روپے ہوئی، سوک خودی دا حکومت دا احکاماتو یو منٹ نافرمانیو کی فوراً سزا او دا سے سزا منا سرکٹ. سوک خوری دا حکومت خلاف مظاہرو کی او رو دیو دی کی دا حکومت کے دا چل دے فوراً پہ گولے وری او ملیامیٹ ختم. ورشہ سونا ترقی ہو گئی پمیاش کے دل سلور چاہتا بلڈنگ جوڑائی تولا دنیا نن خطر ہو. چین پا دنیا ورمات تے ہو دا چین دمرا مصنوعات تے کہ سعودی کے گردی را چین شیبہ رتا ملاوی گئے کہ جاپان کے گردی را چین شیبہ رتا ملاوی گئے. منگو ٹول دا ملک پا خزانے انخطی ار یو سڑی بلتا گوتا نیسی زانتے یہ دے ار یوی دا خزانہ خوانا تام خوڑا دے دا کہ تپی کینا سے قسم پا خدای چی دا ٹولو نغٹ خامارتے دا ملک خزانہ ٹولو لوٹ کلا. دا بار چے لگیا دی او دا پا سویزرلینڈ کے او پا جرمنی کے او پا دوبے کے او پا بوزہبے کے او پا ملیشیا کے او پا لندن کے او پا امریکے کے بلڈنگان جوڑے گی. دا دا پاکستان دا تماکو پا پیسو نہ جوڑے گی. دا دا غنم او دا جوارو پا پیسو نہ جوڑے گی. دا چے دے 1500 جرب ازمکا وی او زر جرب ازمکا دیم وی
او ټول دې پکې خرمانه ولوچې کرلي قسم په خدای که په دې مدنې جوړ کې دا په تجارتونو نه جوړیږي چې ته دلته کې دکانداري دې شروع کړې ده او ته تجارت کې او ما په دې باندې په لندن کې د اربونو روپو بنگله واغشتا والله که دا په دې جوړ شي دا کستا په سوونو جربو ما هم زمینداری کړې ما هم ځمکه کرلې ده تاسو هم زمیندار یې تاسو هم دلته ناست تاجران یې ځای کنه د کور نه دویم کور جوړ کړی کنه ډېر تجارت چې وکړې پراپرټۍ تجارتو کې بلو کې ځان له یو کور جوړ کړي 2 کوره به جوړ کړي 3 کوره به جوړ کړي خو په پاکستان کې دننه ته په سویزرلینډ کې نشي اخیستی ته په لندن کې نشي اخیستی ته په جاپان کې په جرمني کې نشي اخیستی ته په دوبۍ په او په ابوظبي کې دننه کور نشي اخیستی دا په بار ملکونو کې چې دننه بلډینګان اخیستي او دا غټ غټ فارم هاوسونه جوړ کړي ځان لا او په بار ملکونو کې لس چته بلډینګان دي او په اربونو روپے اخلي دا ټول د پاکستان خزانه ده چې د ظالمانو لوټ کړو تبه ټیکسونه زمونږ نه وصولیږي مزي په دوی کوي نن تیل ګران شو نن اوړه ګران شو نن پلان کې شی ګران شو نن پلان کې شی ګران شو هغه وخت چې ستا د ملک په 300 روپے بهاجو په 1954 کې زمونږ بابا جی مولانا شہزادہ صاحب رحمت الله علیه حج لتلې په 1954 کې 300 روپے لګېدلې دي شپږ میاشتې تېرې کړې شپږ میاشتې یو ورځ هم نه څلوېښت ورځې نه په بهري جز کې به تلل او راتلل به شپږ میاشتې تېرې کړې دي دا شپږ میاشتې حج مو شو قرباني م پکې وشوه هلته بلډینګ کرۍ هم وه هلته روټۍ مو 300 روپۍ لګېدلې دا ژوند ورشه وګوره په 1991 کې تاریخ وګوره 20,000 روپۍ حج په 1997 کې 52,000 روپۍ حج پرون سار میں چاہتا ہوئے میں پا 1987 کے 86-87 کے زمان خادی ہوا میں پا 2200 روپے تول سرزد پا 200 ایوب خان دوارو قربانی چی با خلقو پولا پا شپک شلے و پا وشل روپے بے غو ما کاغشتا سفر للا ٹھیک ہے برشو سوالا کن اس میں خا پا شپک شلے والا کن داول ہے دا پاکستان پیسلان دی را روانه ده ډالر کو چت روان دی او ټیکسونه دی خپل پیسې د بینک نه روباسه ټیکس ورکړي ولی ما بینک کې پیسې جمع کړې بینک په سود کوي کنه بینک په ځان لګټه کوي د خپل پیسې روباسه بل ټیکس ورکړي ځکه چې اخلم بیا به ټیکس ورکوم که خرڅوم بیا به ټیکس ورکوم د چا خېټو روانې دي دغه پارلیمنت والا ظالمان خېټو دا چې یو تغلو بلبل تغلو بلبل ته ډاکو دا ټول د ملک خزانه لوټ کړه د ظالمانو نن راشه کنه د 500 جربو جایداد مالک ته راشي ما سره د حسابو کې ډېرې په دوبه کې دانه بنگلا والی د زرو جربو والا یې دانه په دوبه کې بنگلا والی ته موټر پکې نشي ساتل یو ته ګوته نیسي هغه غل دې ته نه ګوري چې درې خو میدان ته څلور خو میدان ته راماتې کړي بلبل ته ګوري هغه غلا وکړه هغه ډاکه وکړه هغه غلا وکړه هغه ډاکه وکړه هغه غلا وکړه هغه ډاکه وکړه هغه غلا وکړه د یوه دې ګوته بل ته ونیو څلور دیدن ته راماتې کړه های افسوس ملک به ترقي وکړي باچا خان دې خدای پاک وبخي باچا خان به یو خبره کوله په دې سیزو جماعت کې تقریر کړو او ما په خپل اورېدلی و دلته مونږ ولا راغلی دې سیزو جماعت کې او هغه سوی وی زمونږ د ملک نه مالدار ملک بل نشته پاکستان وی ډېر مالدار دی وی ولې مالدار دی وی دنیا په نښتې ده او سار او ماښام خوري او تشیږي نه نو خو مالدار دی دنیا په نښتې نو چین خوا کې ما سره ملک نږدې ورشه وګوره چین کرپشن نشتا هغه هندستان چې قحطونه به پکې چلیدل قحطونه خلک به د لوږې مړه کېدل ډوډۍ به نه میلاوېدله ما سره یو ځای آزاد شوی دی ورشه په هغه څونه قرض او په تا څونه قرض د هغه څونه قوم دی ستا څونه قوم نورې خبرې پکې نه کوو نورې خبرې پکې نه کوو ګناهګار به شو هلکه ګناه به مو شي ګناهګار به شو بشیر جانه
ته پکې څه وایې څه ها نعتونه پکې وایه که نه ظالمه ګناهګار به شو نو خبره مې دا کوله چې د هغې قوم دا قانون و چې چا به هم دروغ ووې سر قلم یونس علیه السلام دلته سوچ کې پرېوت چې الله څوک اوس خو واپس نینوا ته نشم تللی که واپس لاړم نو ما ته به خلک وایي مونږ ته دې دروغ ویلي چې په لسمه ورځ به عذاب راځي او درې ورځې به مخونه زیړې او بیا به درې ورځې سرې شي او بیا به درې ورځې تور شي او په لسمه به عذاب راځي لسمه نه چې اشلمه دې مور پسې تېره شوه کم دی ته دروغ خو هغې قانون دا ده چې جرم سزای موت اوس به څه کوو کلي ته خو نشم تللی روان شو چې به زه هجرت کوم کشتۍ ته دلته زموږ علما لیکي چې نوح علیه السلام ګناه نه ده کړې ګورې پیغمبران د ګناه نه معصوم دي پاک دي لیکن یو کار ته وشو چې الله سره مشوره ونه کړه چې الله تا خو ما ته ویلو چې په لسمه به عذاب راځي لسو پسې خو نورې م ورتېرې شوې عذاب رانغې الله څوکم عذاب ولې رانغې دا مشوره یې د الله سره ونه کړه او کشتۍ ته لاړ روان شو نو الله دلته خفه شو غصه شو چې ته خو ما دې قوم له لېږلې وې دعوت و تبلیغ دپاره او زما په حکم به اوس هجرت کې چې ما درته نه ویلې ته ولې د دې قوم نه لاړې ټیک شو عذاب راته ما راته وویې د بار تېوځه ته بار ووتې نو بس که نه بار ووتې ما سره اوس مشوره وکړه چې قوم باندې عذاب ولې رانغې واپس زه څوکم دا مشوره یې ونه کړه او کشتۍ ته وخت نو په دې الله له غصه ورله دا یاد وساتئ زما ورونو ګناه نه ده لیکن د الله او د پیغمبرانو جدا معامله ده او د الله او د نور مخلوق جدا معامله ده زه به تاسو له د هغې مثال درکم زما یو زوی دی یا یو خاص خادم نوکر مې دی هغه غلطي وکړي زما به هغه سره جدا معامله او یو میلمه دی او یو عام سړی دی او زما بیټک ته راغی او غلطي وکړه هغه سره به جدا معامله عام سړی بیټک ته راغی میلمه دی یا ګاونډي دی نو که هغه څه غلطي مو وکړي نو زه به پرې خاموش شم ولې خفه نه شي خو که زما زوی غلطي وکړي زما خادم غلطي وکړي نو ماله به غصه راځي چې تا ولې داسې وکړه نو د الله او د پیغمبرانو جدا معامله ده او د الله او د عامو بندگانو جدا معامله ده نو دلته الله له غصه ورله ګناه نه ده ګناه خو به هله وي چې الله منې کړی وي چې مه ځه او دې تللی وي ګناه خو به هله وه چې الله ورته وي ما سره به مشوره کې او د مشوره نه وه کړې ګناه خو به هله وه چې الله ورته وي چې د ما ره تپوس نه بغیر کشتۍ ته به نه خېږي او دې ختلی و داسې نه دي کړی مناسب داسې وه ما څه وی مناسب داسې وه چې الله سره مشوره کړې وې او ړه کې کم سوچ و چې دی لر کړې وې حق یې ونه کړل که دا ذوقم نو ما ته په الله نه قهرېږي ما ته نه غصه کېږي خو پیغمبران خو د الله مقرب بندگان دي نږدې بندگان دي هغه خو الله ته ډېر خوښ دي او د الله نه حکم راځي مخلوق ته رسوي هغه ته غصه کېږي هلکه مونږ څونه ګناهونه کوو الله وایي دا مه کوئ مونږ یې کوو مونږ خدای ونیو نه مونږ ته وایي دا ګناه مه کوه زه کوم زه خو یې د کوره ونه ویستم ما ته وایي دا ګناه مه کوه زه کوم زه خو یې د باغه ونه ویستم ما ته وایي دا ګناه مه کوه او زه کوم زه یې نه د باغه وویستم نه د کور نه نه د وطن نه او آدم علیه السلام ته ویې ګوتې مه ور وړه هغه یې وړې هم قرآن شریف کې الله فرمایي فنسیه د آدم نه هیر شو ولم نجد له عزما او سپخه اراده نه ویری وه او هغې د باغه د جنت راویسته کړه پیغمبر سره جدا معامله ده عام امتي سره جدا معامله ده پیغمبر که لږ هم داسې کار وکړي چې ګناه ني خو د خدای د شان سره مناسبت نه لري رانیسي کشتۍ ته وخته چې کشتۍ ته نوح علیه السلام یونس علیه السلام وخته کشتۍ چې د دریاب میانسته شو سمندر دریاب کشتۍ اونخته او چپې او سیلابونه راغلل د هغه علاقې قانون بدو چې کله به کشتۍ داسې په چپو کې ګیره شوه نو هغې به وي څوک غلام د خپل مولانا مالک نه تښتېدلی دی هغه ځان وښایه نو هغه مریې به دریاب ته وغورځو باقي کشتۍ به بچ شو دې ته من عجایب قدرت الله د خدای د قدرتونو عجایب لکه زه به مثال درکم چې تاسو پوه شئ
بعض وقت کې د انسان عقل پکې کار نه کوي یاجوج ماجوج با چې دا مخلوق د ځمکې مړه کي نو دی به غشي اسمان ته وړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه غشي به د اسمان نه په وینه سره واپس راغورځي. نو دی به څه وایي وایي د ځمکې مخلوق مونږ ختم کړل چپم کړل مړم کړل او د اسمان هم مړه کړل. نو اسمان کې دوی څوک وویشتل دا غشي ولې سره راځي د وینو ډک دا د الله قدرت دی هغوی ته یو شی ښایي. بیا د نیل دریای نیل د دې مصر د قاهرې په منځ کې دا دریای نیل تللی زه ورته تللی یم ډېر عجیبه دریاب دی. داسې دریاب دی لکه زمونږ د نوخار دا سیند چې دی داسې دریاب دا به کال کې یو ځل اوچتېده او چې راوچت به شو نو دا مصر به یې غرقه او هغه وخت کې ټول مصر د دې دریاب په غاړه د هغوی قانون سو هغوی به په مصر کې یو ښکلې جینۍ او کته خشته به یې ناوې کړه خشته جامې کالي به یې واچول او هغه به یې دریاب ته وروغورځوله نو دریاب به کېناست. دا د خدای د عجایب او د قدرت یو نښه وه چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې مصر فتح شو او حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه فاتح دی عمرو ابن العاص دا ټول دي. نو هغه ته چا ووایي چې ګورنر صاحب ګورې په پلانکې میاشت کې دا دریای نیل راوچتېږي او زمونږ قانون دا دی چې مونږ یو ښکلې جینۍ ګورو چې په هغې نه خشته بلني ناوې کوو او دریاب ته غورځو نو ښکته کېږي. ګورې دا رواج زمونږ په وطن کې دی. هغه یو خط ولیکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مدینې شریفې ته وی دلته دا رواج دی څه وکړم. حضرت عمر صاحب والا خط واپس راولېږه. دې درمیان کې دریاب راوچت شو او داسې اوچت شو چې خلک ګورنر صاحب لرالل وی د خدای خاطر وکړه ټول مصر غرقېږي. زمونږ طریقه دا ده چې یوه جینۍ قربانو دریاب ته غورځو خشته جینۍ ناوې کوو مهرباني وکړه یو به ناوې کو وروبلو نور خو به بچ شي که نه. هغه وی ګناه 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 دې جینۍ څه ګناه کړې ده چې موږ یو ورغورځو دا تاسو غلط کار کوئ. وی نو ټول غرقېږي وی غرق دې شي نو ورغورځو. اوس دې کې خلک هم وته چې د خدای خاطر وکړه ګورنر صاحب کورونه هر څه تباه کېږي. اگر دریاب اوچت شو بدبندونه شلای وی ما حضرت عمر صاحب له خط لېږلی جواب را روان دی. دقه وخت جواب را ورسېد قاصد خط راوړه اله راوړه عمر صاحب څه لیکلی دي. حضرت عمر صاحب په خط کې دریاب ته خط لیکلی و ای دریای نیل د مصر د قاهرې دریابه که ته په خپل حکم چلیږې چې څه دې خوښی کوه جینۍ نه در غورځو. مصر وړی وکړه کلي وړی وکړه خلک وړی او که ته د خدای په حکم چلیږې نو زه د خدای د پیغمبر خلیفه یم. دا خط در وغورځېد فورا به ښکته کېږې بیا به نه راوچتېږې. ګورنر صاحب خط راواغېست او خلکو خندل چې خط به څه وکړي چې خط یې سینګ دریاب ته ور وغورځو. دریاب چې هغه لاندې تللی دی تر اوسه پورې نه دی راوچت شوی. بعضې څیز وي د انسان د عقل نه بار وي د الله ناشنا او عجیبه قدرتونه الله خپل قدرتونه ښایي. دغه ځایم کشتۍ په دغه شوه په اوچته او در اخلاصېږه او چپې دي او بونور چې ورته وي ګرداب چې ورته وي د دریاب. منګي چغې کړې وی خدای مو بخه هر څوک چې دی یو غلام د خپل مولا نه تښتېدلی دی اله ځان وښایه ګنې ټوله کشتۍ غرقېږي. که چاته معلوم یې غلام ادې ځان وښایي یو بل وښایه چې یو ورولو چې کشتۍ بچ قانون داسې قاعده دا وه د خدای ناشنا قدرت چې هغه ګناه کوي. حضرت یونس علیه السلام پوه شو وایي دا خو زه یم هغه کس چې الله سره مشوره نه ده کړې او را تښتېدلی یم. وایي زه یم ما ور نه ته نشې کېدی. هغې پېژانده ته خو ډېر نیک سړی ستا دا مخ نه شغلې خېږي ته ښه سړی ته نشې کېدی. قراندازي کوي چې په چا شک و چې دا غلام دا غلام دا غلام بعضې خلیق باندې شک راځي. چې قراندازي وکړه د یونس علیه السلام نوم پکې راووت. یاره ته نشې کېدی
بیا کو بیا وکړه بیا د یونس نوم راوخت مفسرین دي که بیا وکړه بیا د یونس علیه السلام نوم راوخت فساهم فکان من المدحدین قرآن شریف کې الله فرمایي وظنون اذ ذهب مغاضبا کب والا یونس علیه السلام اوت غصه دی قوم ته چې زما قوم زما د رب سره شرک وکړه او بیا مذهب رانغی ولې فظن ان لن نقدر علیه دی خیال و چې زه مشوره هم نه کم لاړ شم نو په ما الله او په ما تکلیف رانه ولي ظن ان لن نقدر قدر يقدر تنگش ذیقت تکلیف الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر چاله خدای رزق فراخه کوي چاله تنګي نقدر دا معنا دا ګمان یې وکړه چې الله به ماله تکلیف را نه کي په ما به سخت را نه ولي ولې زه خو یې منې کړی نه یم چې مزه مشوره مې ونه کړله نو څه چلو شو فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين فساهم فكان من المدحدين دریاب ته ورغورځو او څوک وایي په خپل چې تاسو ټول غرق کېږئ ما ته ځان معلوم دی زه د نه ووتم د کښتۍ بچ کېږي په خپله یې وایي ټول فالتقمه الحوت وهو ملیم قرآن شریف کې الله وایي یو غټ کب ته الله حکم وکړه الله شا به ځان وررساوه چې دې نه غرق نشي هغه خوله وازه کړه او یونس علیه السلام الوقت تیر که فالتقمه الحوت کب تیر کشتی بچ چې کب تیر که ورکی په دریاب کې چکر سمندر دریاب کې ښه مضبوطې چکرې وله ورکړئ بعض علماء وی 15 ورځې د کب په ګېډه کې څوک وایي یو څو ګینټې و څوک 9 ورځې یادوي او بعض مفسرین 40 ورځې یادوي 40 دن د کب په ګېډه کې کب چکر لګیا دی ورکوي ګرځوي بعض مفسرینو لیکلي دي چې د کب دا سرمن الله لکه د شیشې غوندې درته کړه چې د دریاب دا ټول ارسو وي دا حیوانات وي دا چکر یې او ما خو تاسو ته تیر ځل ووایي چې بعضې کبان په دریاب کې غټ کبان هم شته غټ غټ کبان دي پکې صاحب ما یو تاریخ لیکه ده میانو کبانو متعلق نو دا 2 قسمه کبان دي په دې دریاب کې غټ یو ته شارک مچھلی وای یو ته ویل وای دا ویل کب یو 150 ټنو پورې وي 150 ټن او د اوږدواله 125 فوټ یو 150 فوټه دا اوږدي او تاریخ میں کتا غیا وجیبه لیکلی دا چې په 1992 کې 1992 کې د استرالیا یو کافرو ټوران سے نوم یو ټوران سے ماهیګیرو دا کبان به نیول اغا یو ویل کب اونیو خوله کې اونیو اته ګنټې د کب په خوله کې وسو اته ګنټې او بیا په غاړه باندې تیرې نکړې شو کب په کوشش کو چې تیرې کم خو دې جبلو کې انخته تیرې نکړې شو نو باره وره جم دیو الکه د کب په ګېډه کې د سا سنگا غشته دا کب سنگا سای دی الله قادر دی کنه نه قادر بعض حیواناتی هغه د هوا نه اکسیجن راکاږي لکه مو بعض د اوبو نه راکاږي لکه کبان بعض اوبو نه راکاږي هوا نه راکاږي لکه مگرمچ الله قادر دی الله ول تنظیم کولی شي الله خپل قدرت خی لګیا دی چکرې ورکوي دا کب خو الله کب ته حکم کوي د کب سرمن ته حکم کوي چې دا ستا د خوراک دپاره نه دی دله لږه سزا ورکوم د ما سره مشوره ونه کړله دا ستا خېټه د لپاره جیل دی جیل چکرې ورکوي لاندې بوځه ورسوله ښې لاندې کا
پښې لاندې ورساو دا ډېر تیز رفتاري ده د میان ما یو تاریخ کته هغې کې لیکلي چې یو کب دی چې هغه افریقې چې کوم ځنګل دی نو هلته د افریقې ځنګل کې د خوراک دی بل ځای نشته خو د افریقې ځنګل کې چې دی هګۍ واچي د هغې نه بچې نه جوړوي هغه ټمپریچر نه پوره کوي او د امریکې چې سره خوا کې کم دریاب دی نو هلته ټمپریچر پوره کېږي خو د خوراک نشته وی د دې په منځ کې زرګونه 2.5 دي که څه یادی کیلومیټر مزل دی د روزانه دا 2.5 کیلومیټره 2 چکرې وکړي هلته لاړ شي د افریقې دریاب له خوراک نو بیا 2.5 کیلومیټره د هغې جزیرې ته لاړ شي چې امریکې سره ده هلته هګۍ واچي هلته یې بچي پیدا کړي ما وی څومره طاقتور دی دی چې دومره تیز روان دی څومره چې تیز دی د وجود هغه سټمنا ختمیږي طاقت ختمیږي دا منډه په طاقت باندې وي دله څومره طاقت خدای ورکړی د دریاب ځان له یو مخلوق دی زما وروڼو دا موږ ته چې کوم دریاب ښکاري سمندر دریاب د دې لاندې یو بل دریاب دی 1400 کاله مخکې رسول الله مبارک فرمایي 1400 سال مخکې ان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا د دې سمندر دریاب لاندې اور دی د هغې اور لاندې بل دریاب دی خلکو به وایي دا څه معنی تاویلات به کول علماو اوس تا د دریاب چې کوم انجینران دي او ساینسدانان دي هغې وی او شته د دې دریاب لاندې بل دریاب دی هغه خوټ کېږي خوټ کېږي د هغې دریاب لاندې بل دریاب دی همدغسې یخ دی او دا بحري کشتۍ والا وی موږ چې روان یو نو چې موږ ته د خپلو آلاتو نه پته لګي چې هغه ګرم دریاب دلته راوچت شوی دی دا ته بله ووایم دا چې کوم د پاسه یخ دریاب دی دې کې کبان دي دوی ګرم له نشي دی چې ورنږدې شي سوځي او په هغه خوټ کېدلو اوبو کې خپل کبان دي هغه بره نشي راختې که بره راوختل دی کې مري د الله څومره لوی قدرت او څومره طاقت دریاب په ویښ کې چکرې لګوي قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي الیه یرفع الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دا ممکن خبرې کو د الله ته رسیږي نیک عمل چې مونږ کو الله ته رسیږي یونس علیہ السلام د کب ګیړه کې د کب په ګیړه کې د کب په اینه د پاسه سر لګولی دی الله ته او کب په دریاب کې لاندې په توره خټه باندې پروت دی او دی هلته چغې وی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا الله ستانه بغیر بل رب زما نشته خدا الله ته د هر عیب نه پاکې ربا ما ځان سره زیاتې کړی چې ما تاسو سره مشوره ونه کړو زه کشتۍ ته وختم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین او په ډېر عاجزۍ او په سلګو د کب په جګر باندې بعض مفسرینو لکه خازن لیکلی دي تندې لګولی دی الله ته چغې وایي هلته چې کومې فرشتې د الله د عرش نه تودي د الله د عرش نه تودي هغې الله ته وایي الله یو ډېر د عاجزۍ اواز را روان دی الله څوک بې کسه دی بې څوکه دی داسې معلومیږي لکه چې چا وله په دې مری زور کړی وي او چا رانیولي وي او بیا هم تا ته چغې وایي الله هر څوک چې دی خدای دا څوک دی الله کم ځای دی پروردګاره ډېر په بې کسۍ او بې دردۍ باندې ستا تسبیحات وایي چغې را روانې اواز نه پته لګي هغه ځای نه څوک اواز کوي د بدماشۍ د اواز هم پته لګي او د غریبۍ او د عاجزۍ د اواز هم پته لګي او دا روان دی الله داسې ځای کې هم ستا نوم څوک لي خدایه لکه چې چا مری نه څوک نیولي او تا ته چغې وایي
ډېر بې کسه بې سوکه هر څوک چې دی خو خدای ډېر بې کسه بې سوکه دی ربه دا به څوک وي الله وایي دا زما پیغمبر زما بنده یونس دی یونس ما رانیولی او د کب ګېډه کې مې وله جیل جوړ کړی دی او دې وخت کې د پلانکي دریاب په ویښ کې کب په خټه پروت دی او د خپل تندې د کب په اینه لګولې دی او ماته چغې وایي داسې وخت کې ما یادوي لا اله الا انت سبحانک یا الله ستا نه بغیر بل رب نشته ستا نه بغیر بل خلاصونکی نشته الله ستا نه بغیر بل حفاظت کوونکی نشته سبحانک دې لازمي معنا کوم الله د هر عیب نه پاک تا کې عیب نشته خدای انی کنت من الظالمین زیاتې ما کړی هلته لګیا دی چغې یونس دی فرشتو چغې کړې الله ته یا الله معاف کا خدای داسې وخت کې خو انسان سره د خپل ځان غمي او دغه وخت کې هم دی ستاسو تسبیحات وایي الله معاف کړه الله سو د مارونو خدای ډېر رحیم دی ډېر صبر کوي خو چې کله غصه شي که نه د خدای د غضب سره هم څه شی برابر نه دی بیا زما رب څه وایي فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون کچرته د زما د تسبیح نه وي زما په علم کې څومره زمانه د څومره هغې پورې به دې دله به مې جون ورکړی او دې قبله به مې ورکړی تر د هغې ورځې پورې به مې جمدې ساتلی و چې د قبر نه خلک پاسي او دا به ټول عمر په دې جیل کې پروت خو زما تسبیحات یې شروع نو الله کب ته حکم وکړ ذره وزبر ته دې غاړه کې وغورځوه فنبذه بالعراء یو خالی میدان کې وغورځوه معاف کړه الله تکلیف وخت کې پته ولګېده چې الله یاد کا چې جیل کې پروت دی الله یاد کا فریادونه وکړه چې په مصیبت کې ونښتې خپل رب یاد کا چې پریشانی راله خپل رب یاد کا چې بیماری راله خپل رب یاد کا چې غلطي دې وکړه والله راونیولې خپل رب یاد کا بغیر د خپل رب نه قسم په خدای که زمونږ بله سری زمارونو ګورې نه به د زوی په کار شي نه به د لور په کار شي نه به د ښځه په کار شي نه به د خاوند په کار شي نه به د دوستان په کار شي نه به د پیسه په کار شي نه به د کلاشنکوف په کار شي نه به د ځمکه په کار شي نه به د بادشاهي په کار شي که په کارېږي دی زما خپل رب به زمونږ په کارېږي زما د رب نه مهربانه ذات بل نشته رونه په موږ ډېر مهربان زه کله حیران شم چې یاره به تا موږ له څونه ښکلي شکلونه راکړی که تا موږ سپي جو پیدا کړی وي خنزیران موږ ستا څه کولی شو که موږ د چیندخان او ماران او لړمانان پیدا کړی وي موږ ستا څه کولی شو موږ له دې ښکلي شکل موږ د انسانان پیدا کړو موږ د مسلمانان پیدا کړو موږ له دې عزت راکړ موږ له دې په ګرمۍ کې یخ هواګانې راکړې په یخنۍ کې د ګرم څیزونه راکړل موږ له دې بچي راکړل موږ له دې عزت راکړ موږ څه نعمت دی چې خدای تا موږ له رانه کړ بیا هم الله موږ ستا د نعمت شکر ادا نه کړ موږ تا ته یو ځل ونه ژړل تکلیف راشي جاړو داسې نه جاړو موږ مستی کوو موږ تا ته سر نه ښکته کوو موږ تا په حضور کې منځ نه کوو موږ نفل نه کوو موږ ستا مال کې ستا حق نه ورکوو موږ د خپل مور او پلار عزت نه کوو
مونږ په خپلو بچو رحم ونه کړو، مونږ ګاونډي سره ظلم وکړو، مونږ کبر وکړو، مونږ ځان پسې خپې راکاږو. انسان زمونږ د نظر نه هېڅ شی نه راځي. مونږ ټول عمر پیسو پسې منډې منډې منډې، تم رضا نه کړې الله. د مارونو تکلیف پارچا راځي، مصیبت نه څوک نه خلاصي. دم د مصیبت او د تکلیف دا دی چې مونږ خپل رب ته چغه ووو. شته څوک چې تکلیف لر کي بې د الله نه نشته. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. الله وی تکلیف زراولم ختموم زګ وره بل څوک نشي ختموم. الله وی چې ډاکټر مفهوم دی داسې چې ډاکټر درته وایي ځه کور ته، بس بابا کور ته وړه. لا علاج دی، رښتیا ووایه، لا علاج بیماری بې د الله نه بل څوک لر کولی شي. ډاکټر اخره کې تا ته وایي بس دا بابا یو سیخه بس، نور الله نه غواړی نو که خدای جوړ کړ. آی های اوس الله را یاد شو. او الله م وایي ګورئ، وایي چې ګیر شي نو بیا الله ته چغې وې، او چې کشته اونخلي نو بیا الله ته چغې وې، او چې تکلیف راشي نو بیا د هر څه یېري بیا ما ته چغې وې. نو رسول الله مبارک فرمایي ای بندګانو چې تکلیف کې او بیماری کې ورته چغې وهې نو دې نه مخکې ورته ووهې چې نه راولي که نه. دا وظیفه به د نن نه پس ټول کوئ که خیر انشاءالله. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. روزانه یو سل کرته وایه الله خوشحالی. دې نه زیات هم ویلی چې 200 کرته، څوک یې 1500 کرته وایي. هر څومره چې ځان له یو نصاب مقرر کې کم از کم سل کرته. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. او ځکه یو تجربه وکړئ چې کله درته ټینشن راغی، تکلیف راغی او مصیبت راغی، 9 کرته وایه فوراً به ختمېږي. الله به مدد کوي، یقین ساته. خدای قسم چې زما رب ډېر مهربانه دی. ما ته وایي داسې وکړه نو موږ نه کوو که نه، مړه موږ څه بې خونده یو که نه، موږ د خدای د رحمت نه لرې یو که نه، موږ ځان د خدای د رحمت نه لرې کوو، سر لرې کوو. ما ته چل ښیو که داسې یو نه څوک کړل، ما ورسره دا چل وکړو، قوم استغفار ووې ما بچ کړل. تا ته وایي تم داسې وکړه که د خدای ته ما بنده. آی های نو هلته څه چل وکړو؟ هلته پې الله پاک د فانبتنا علیه شجرة من یقطین د کدو بوټې پې د پاسه خدای زرغون که، وجود یې کچه شوی، بوټې پې زرغون شو. او یو ځنګلي چیلی، بعضې علماو لیکلي اوسې هم ځنګلي چیلی ده، اوسې به راتله هغې به پی ورکول. های های چې خدای دې مدد کوي بیا داسې هم کوي. نو چې پی به یې ورکول چې وجود یې ټیک شو، هغه کچهوالی وجود یې کچه ختم شو، کدو وچ شو، اوسې رانله، نو دی په جړا شو. الله وله فرشته راولېږله جبریل علیه السلام. ولې جاړې؟ 2 ملګري مې نن چې اوسې هم رانله و، کدو وچ شو، نور دی وی پاسه پس نینواته ده، د نینواته. وی نینواته څنګه لاړ شم؟ وی تا پسې ګرځي. او الته کې یو شپونکي بیا راته یونس علیه السلام یې وپېژن چې دا خو هغه پیغمبر دی، خدای ښه کړی و. وی څه صورت حال دی؟ وی نینوه والا ټول مسلمانان دي، تا پسې ګرځي. ایمان یې راوړی دی چې زمونږ یونس څه شو، هغه پسې ګرځو. لاړ یې نینوه ته، قوم ورپسې راغی بویې. فارسلناه الی 100 او یزیدون. ما تېره جمعه درته وی 1,00,000 کسان کم و بیش هلته لاړ. قوم خدای مسلمان کړو، ښکلی ژوند یې ورسره تېر کړ. موږ باندې خو ځکه عذاب رانغی چې موږ خدای ته چغې ووالې، استغفار هم وکړو، بیا ډېر ښکلی ژوند یې د قوم سره تېر کړه. دې نه پس د پیغمبرو او قوم سره ژوند تېر کړ. او مولانا شاه عبدالقادر رحمت الله علیه لیکلی دی په خپل تفسیر کې چې نینوا کې دی وفات شوی دی.
بعض علما وی چې نه نینوا هغه عراق سره علاقه ده او بعض علما وی چې نه دا غځای نه بیا تللی دی او فلسطین کې یو علاقه ده حلحول ورته وایي الخلیل یو علاقه ده اوس هم الخلیل شته هغې سره خوا کې هلته کې د دفن دی او د پلار قبر یې د متا یې د پلار نوم متا یونس ابن متا د پلار د قبر سره خوا کې وی قبر دی دی کې موږ د څه عبرتونه راغلل یو خو چې د الله نافرماني کې د خدای عذاب به راځي دویم دا چې استغفار کې او خدای ته وجاړې او چغې وې عذاب به اوچتېږي او دریم خدای خپل قدرت ښیي چې ګورې پیغمبر را نیسم نو ته راته څه او د لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فضیلت د توحید او بیا درته ښیي چې زه د ما دومره طاقت ته چې زه دې بچ کوم نو بل څوک دې نشي ما نه قبضه کوله د اوسۍ په ذریعه او د کدو د پاڼو په ذریعه له خدای دوباره ژوند ورکړي قوم خدای مسلمان دا موږ لرو عبرتونه نو خدای دې په موږ عذابونه نه راولي که رالل نو موږ به خدای ته استغفار به وایو ښه استغفار او لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین او دا به عقیده ساتو چې خدای تکلیف راوستونکی هم دی او لرې کوونکی هم دی د خدای لوی طاقت ته الله پاک دی زموږ ستاسو خیر او برکت نصیب کړي الله یې زموږ په زړه کې خشوع خضوع پیدا کړي الله یې زموږ په زړه کې خپل رب سره د زړه مینه نصیب وګرځي د خپل پیغمبر سره او د دین اسلام سره د زړه مینه نصیب کړي الله یې د هر قسمه پریشانو آفتونو او بلیاتو نه په امن کې وساتي